السلام علیکم کتونکو ریدونکو په دې ټیم مونږ سره حاضر دی زما د تره زوی عبدالرحمن خان چې وړاندې م درې څلورو ویډیوګانې د ده اپلوډ کړي دي ډېر ښه به یې پیژنئ د عبدالرحمن خان ډېره مننه چې په دې لنډ تنګ وخت کې مونږ له ټیم راکړلو عبدالرحمن خان السلام علیکم وعلیکم السلام جیب سلام عبدالرحمن خان تاسو ښه یې بالکل وخت سات ښه ډېر تېرېږي ښکلی جانانا شراب درکړه په کوم جام کې په بڼو مې ستوري بل شو په ماښام کې جانانا شراب درکړه په کوم جام کې په بڼو مې ستوري بل شو په ماښام کې د پښتون باغ بلبل لاړ خسرت وې پوره کېږي تاریخ په الف لام کې د خسرت زبیر صاحب د دوو شعرونو سره عبدالرحمن خان ته میکا ولی کوم چې هغه مونږ ته څه ووایي او مونږ ترېنه خوند وویلو عبدالرحمن خان یو جهان مننه زمونږ مینهوالو ته څه ډالۍ کوي السلام علیکم ډېره مننه دریاب صاحب چې نازک وخت دی او ډېر بیزي وخت دی په دې وخت کې تاسو مونږ له ټایم راکړو مونږ هم لکه ډېر بیزي وو خو ځم انشاءالله یو بل له ټایم وباسو ډېره مهرباني او راځم د پروګرام سیله یو نظم د سره وړاندې کوم چې وی افسوس ته ایمانونه په پیسو خرڅېږي افسوس ته ایمانونه په پیسو خرڅېږي او دلته ښایسته ګلونه په پیسو خرڅېږي ډېر ښه یار مننه شعر دی وایي نو دومره وطن یادېږم چې یار تلی دی دومره وطن یادېږم چې یار تلی دی پیسه شورکه هم یادونه په پیسو خرڅېږي او بل شعر دی وایي زما زړه ختم دی زوړ شو ډېر بې وخته لاړم زما زړه ختم دی زوړ شو ډېر بې وخته لاړه ځان له زړه اخلم که دلته زړونه په پیسو خرڅېږي او بل شعر دی وایي د پورې کلي کې مندر جوړ مدرسه ورانه شوه د پورې کلي کې مندر جوړ مدرسه ورانه شوه چا ویل طالب یې مړ که قلمونه په پیسو خرڅېږي ډېر ښه عبدالرحمن صاحب ته ډېره مننه خوشحاله سي وی د پورې کلي کې مندر جوړ مدرسه ورانه شوه د پورې کلي کې مندر جوړ مدرسه ورانه شو چا ویل طالب یې مړ که قلمونه په پیسو خرڅېږي او بل شعر دی وایي چې دا یې لاسه کړې د بعضې خلکو ناروا راغستې دا یې لاسه کړې د بعضې خلکو ناروا راغستې مرګونه یې هېر دي جوماتونه په پیسو خرڅېږي مهرباني او هغه پوهانو چې سویل هغه رښتیا وختل هغه پوهانو چې سویل هغه رښتیا وختل موریدلی و چې سرونه په پیسو خرڅېږي او بل شعر دی وایي عادت مې یو دی خو ښه نه دی چې مې یار یادېږي عادت مې یو دی خو ښه نه دی چې مې یار یادېږي زه یې خرڅوم که عادتونه په پیسو خرڅېږي او د نظم مکتره وایي چې به شعر ګڼل خپل بچی عبدالرحمنه چې به شعر ګڼلو خپل بچی عبدالرحمنه کتاب شو نیلام چې نظمونه په پیسو خرڅېږي دریاب صاحب د سره شریکوم بل یو خپل غزل دی غزل مطلب وایي چې باران پورې دی وایي کلي ته ځو ورېځ راغلی هم باران به راشي کلي ته ځو ورېځ راغلی هم باران به راشي او که ډېر څه نه وي خو د یوې خلکې ارمان به راشي بل شعر دی وایي مونږ ګورې څه د چا په سترګو باندې ښه لګېږو مونږ ګورې څه د چا په سترګو باندې ښه لګېږو زه چې روان شو وخت نازک دی اوس شیطان به راشي او بل شعر دی وایي د بعضې خلکو ترې د ځمکې خدایان جوړ کړي د بعضې خلکو ترې د ځمکې خدایان جوړ کړي که څه کوم نو وایي د بر کلي خانان به راشي ډېره مننه وایي د بعضې خلکو ترې د ځمکې خدایان جوړ کړي که څه کوم نو وایي د بر کلي خانان به راشي او د غره لمن خاموشي د هم باران وریږي د غره لمن خاموشي د هم باران وریږي تنها ناس یم انتظار کړم چې جانان به راشي او غزل مکتره وایي چې ورته ګوري کور کې ناست عبدالرحمنه ورته ګوري کور کې ناست عبدالرحمنه شولې ونې په دغه تمه چې نادان به راشي ډېره مننه دریاب صاحب
عبدالرحمن خان یو جهان مننه په اخیره کې د غنی خان بابا یو شیر چغې وهي اجل مولا ته اوري که نوري چغې وهي اجل مولا ته اوري که نوري تشه خاوره نه د غني څنګه به شي خاورې ښه د وبا د وختونه مو په خیر